ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات یو ځل بیا تاسو ته ډېر وخت بعد مخاطب او تاسو ټولو ته د اختر مبارکي ډېره ډېره الله دې کړي چې کم ځای مې ښاد اوسئ خوشحاله اوسئ او دغه تمه مو ده دغه هیله مو ده چې د ژوند په ښو شېبو کې دی. نن را سره خپل بیا یو ځل خوږ ملګری روزمنشاه یوسفزي صاحب موجود دی. د هغه نه به یو دوه وړې وړې غزلې اورو تاسو ته به ډالۍ کړو په دې هیله چې ستاسو به خوښ وي. یوسفزي صاحب څه خو راوړلي غزلې دي غوال د ټولو ملګرو ته د اختر مبارکۍ او نیکې پیرزوینې او ستاسو له ټولو مننه چې تاسو موږ له موقع راکړه. ستاسو مننه. په ادبي زغل کې بیا یو ځل د دوی سره څه غزلې او څه شعرونه یو دوه شعره دي چې زما پښتون په پردو ژبو باندې ښه پوهېږي. ډېر ښه دی. زما پښتون په پردو ژبو باندې ښه پوهېږي، افسوس افسوس په خپله ژبه باندې نه پوهېږي. او دا انتها د محبت نه د نور څه روز مینه دا انتها د محبت نه د نور څه روز مینه ګوري مې سترګو ته په حال زما د زړه پوهېږي. ملګرو سره یو نوې غزل شریکومه چې ګرم د جنگ راته سنګر پاتې دی، ګرم د جنگ راته سنګر پاتې دی، مونږ ته تش شور پاتې دی شر پاتې دی. ډېر ښه دی یار. ګرم د جنگ راته سنګر پاتې دی، مونږ ته تش شور پاتې دی شر پاتې دی. او د بې وسۍ تصویر مې سترګو کې دی، د بې وسۍ تصویر مې سترګو کې دی، زما نه نور هر یو منظر پاتې دی. ډېر ښه دی یار. او د نفرتونو په دې شاړه ځمکه مونږ ته لا کر د محبت، د نفرتونو په دې شاړه ځمکه په دې د مینې مونږ ته کر پاتې دی. ډېر ښه دی. او تا چې ویشتلې و تا چې ویشتلې لا جوړ شوی نه دی، تا چې ویشتلې لا جوړ شوی نه دی، ستا د بڼو زړه کې پرخر پاتې دی. ډېر ښه دی یاره. او د هر چا خپل غمونه بار په اوږو، د هر چا خپل غمونه بار په اوږو، غم ترې د کام د لر او بر پاتې دی. ډېر ښه دی. او خپله شړه خپله به شړم وروره، خپله شړه خپله به شړم وروره، ما نه کابل ستا پېښور پاتې دی. ډېر ښه دی. او پتنګ په شمه ځان ایره ایره کړو، پتنګ په شمه ځان ایره ایره کړو، نه یې وجود نه یې وزر پاتې دی. او دا څنګه وخت راغی روزمینه په موږ، دا څنګه وخت راغی روزمینه په موږ، ستا نه اجره منه ګودر پاتې دی. دا څنګه وخت راغی روزمینه په موږ، ستا نه اجره منه ګودر پاتې دی. او ګرم د جنگ راته سنګر پاتې دی، مونږ ته تش شور پاتې دی شر پاتې دی. او د اوریدونکو سره یو نوې غزل بل شریکومه که نه چې بیا به بس کوو، بیا به پروګرام راټولو چې د جنګ ستړي شوي لږ دمکه پښتانه، د جنګ ستړي شوي لږ دمکه پښتانه، د امن په دې لار د ځان سرکه پښتانه. ډېر ښه دی یاره. او ترڅو به مسافر ګرځي په نورو وطنونو، ترڅو به مسافر ګرځي په نورو وطنونو، ای خدایه په دې خپل وطن پوره که پښتانه. ډېر ښه شعر دی. مننه. مسافرو ته ډالۍ. زه چې د قلم کتاب محنت ور باندې وکړو، په دې به مې خلاصېږي د ټوپکه پښتانه. ډېر ښه دی یاره. راځئ او پیغام د محبت او د یووالي مې راوړی، پیغام د محبت او د یووالي مې راوړی، د سیل مې کړه راټول په یوه اجره که پښتانه. ډېر ښه. او د امن جنډه پورته کړه د امن نغمې وایه، د امن جنډه پورته کړه د امن نغمې وایه، راویښ کړه د کابله تر ټکه پښتانه. مننه. د امن جنډه پورته کړه د امن نغمې وایه، راویښ کړه تر کابله تر ټکه پښتانه. او منم چې سادهګان دي په یوه باندې پوهېږي، خو سرخې د پتنو په یوه جرګه که پښتانه. او که ښکار له د زمروزې دا یوه خبره واوره، دا شعر مې د ټولو پښتنو ته ډالۍ. که ښکار له د زمروزې دا یوه خبره واوره، نو مرګري سو د ځان سره کره که پښتانه. پښتنو ته دا پیغام. او چې لاس تیاری ورکړي رستو کېږي نه روزمینه، چې لاس تیاری ورکړي رستو کېږي نه روزمینه، ودرېږي د یار دور سره په کلکه پښتانه. د جنګ ستړي شوي لږ دمکه پښتانه، د امن په دې لار د ځان سرکه پښتانه. ټول اورېدونکو ته سلامونه او ډېره زیاته مننه یوسفزي صاحب. خوشحاله.